هند کرکټ ملي لوبډلې سویلي افریقا ته د یو لوی سفر پلان درلود چې د کرونا وبا له کبله به وځنډول شي. یاد سفر چې د روانې ډسمبر میاشت کې پلان شوی و، پکې دواړه لوبډلې 3 ټیسټ، 3 ورځنۍ او 4 شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. د هند کرکټ کنټرول ادارې تازه په یو بیان کې ویلي چې دوی له سویلي افریقا کرکټ بورډ سره د خوندیتوب په اړه په بحثونو بوخت دي او دا لړۍ به د یوې اونۍ لپاره وځنډوي. دا پریکړه که څه هم نهایي شوې نه ده، خو د راپورونو پر بنسټ که سویلي افریقا خپل محدودیتونه جاري وساتي، د لوبلړۍ د لغوه کېدو احتمال هم شته. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه د روانې ډسمبر میاشتې په 18مه نیټه پلان شوې ده. د یادونې وړ ده چې د هند کرکټ الف لوبډله هم دا اوس په داسې حال کې له سویلي افریقا لوبډلې سره په سیالیو بوخته ده چې هلته د کرونا د نوې بڼې په خپرېدو سره په هر ډول تګ راتګ بندیزونه لګول شوي دي.